دا یو ورو سوال کړی دی چې دا مؤذن چې په امام پسې وي شاته ولاړي آیا دا قرآن او حدیث کې راغلي دي چې دی ورپسې بلکل شاته نیغ ولاړي؟ الجواب داسې قرآن او حدیث نه دا مسله نه ده ثابته شوې، نه پیغمبر ویلي دي چې یاره مؤذن به لازم کوم ځای کې ولاړي، په امام پسې به شاته ولاړي. نه، حدیث کې دا راغلی دي، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې لیلنی منکم اولو الاحلام والنهى، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما ته د علم او د عقل خاوندان نږدې ودرېږئ. دا مؤذن ولې ولاړ همیشه په امام پسې شاته؟ د هغې وجه دی چې ده ته بیا نور ځای نه میلاویږي په جومات کې، نو ځکه خلک ده ته دا ځای پرېږدي شاته. بل دا ځای د ده د دغه ځای نه دی رامخې ته شي څه کوي؟ اقامت کوي، نو بیا دغه ځای ته شاته واپس کېږي. او که چېرته موږ داسې وایو چې یاره دلته وله ځای مه ورکوه، نو بیا به دی په جومات کې ګرځي، په صفونو کې به اوړي راوړي، ده ته به هم مشکل وي، خلکو ته به هم مشکل. نو د دې د لاسه د مؤذن چې دی په امام پسې شاته ولاړ، نور داسې قرآن او حدیث کې نه دي راغلي چې مؤذن به لازم په چا پسې شاته ولاړي، په امام پسې به بلکل 100% چې کې وی چې ښی طرف ته اوړېدلی دی که ګس ته اوړېدلی دی او که منځ ولاړ دی، دا پکې نشته. خو دا د دغه خبرو د لاسې کمې چې موږ ذکر کړي. والله اعلم.